ته خو ودرېږه کنه ته اوس چېرته روژه ده کنه څه مه خرابوه ایسته شه ته خبرې ته غوږ ونیسه کنه خو ته ما بوزه شه روژه تا خوړلې ده ولې دې وخوړله ډاروا مې خو ما نه مې ده خوړله ولې دې ډارولې څه خبره ولې دې وخوړله روژه چا خوړله تا اوس ګوره ولې ما سره روژه چا خوړ نه تا سره نږدې منه چا روژه تا لیدلی یم والا که چا هم خوړلی موږ روژه چې سره غلطه دا اول ولا وه نه شم نو سوزه نه دا اول ولا 100 روپۍ لږ راکړه هغه غلاس څنګه مې وایي یو 100 روپۍ راکړه مړه راکړه یو 100 روپۍ لاس تګ جواب یو 100 الله ته ګورای دې کې کیمرا لګېدلې ده آی ها د کیمرا لګېدلې پاسه نه روژې مې وخوړه تا څه تا څه وایي تا څه ګډوډ لګې ولې تعلیم داسې کړی دی نه روژې مې وخوړه تا څه زه لا ټوله ورځ دې باغ کې ګرځم چار چار روژه وخوړه که نه پوستکي ته یې وباسم السلام علیکم جوړي تک شي دی تک شي دی جیم تک شي دی ها تک شي دی پبجي روژه دې ولې وخوړه ولې ونه یم خدای واله روژې خوري بیا ځې باغ نقشه کې ګرځېږي چې کارې وي روژه دې ولې وخوړه روژه دې ولې وخوړه تا څنګه روژه خوري اوس دا خبرې هم کوي چې لیونۍ نور تورې که سپین روژې خوري بیا یې لکه ګرځېږي روژه مه خوره پوه شوې ولې دې کې څه خبره ده خو روژه خوري بیا ګرځېږي لکه چکرې وایي ولې ما ته هر څه زه یو مسلمان یم زه مسلمان ته دا وایم چې ولې روژه ته خورې ته مسلمان یې او ته ولې دروغ وایې ولې دروغ وایم اسلام کې دروغ راغلي خو ته دروغ وایې زه خو دروغ نه وایم ته خپله دروغ وایې ولې زه دروغ وایم روژه وکړي بس بیا راځي بیا دا خبرې روژه مه خوره دا ګوره ښه کار نه دی بیا پبجي ګیم هم کوي پبجي ګیم روا دی چا وي روا دی ولې وخت ساعت د خپل سره هېڅ دی ولې قرآن کریم تلاوت نه کوي تی ولې نه یې زه کوم زه هر وخت کې کوم اوس ولې ناست زه اوس داسې تا ته راغلم چې ولې داسې کار کوي دا خبرې مه کوه ورک شه دا کار دې ګوره کول نه دی چې تا وکړې روژه هم راته وخورې بس بیا دغه هم کوي خاندي ولې دې روژه وخوړله وایه تا ته وي څه زه مسلمان یم او تا ته څه څه نوم دی ستا زما نوم زما نوم احمد څه کار کوې زه دا کار کوم بازار له ګرځم راګرځم روژه وخورې اوزګارتیا خو ډېر اوبال لري که نه اوزګار ولې چې کار نشته چې څنګه وکړم ځان ته پیدا کړه ځوان یې نو ځوان یم نو تا کار ځان ته پیدا کړی دی چې شي کار کوي ساختماني کار کوي او بیا روژې هم خوري روژه دې خوړلې اوس دا خبرې کوي بل ځای پیدا نه کې راغله ما سره ساعت تېری خدای نه جهر شم چې شي ساعت تېری دا اوس ګوره ښځه لاړ ځه ځان یې لمونځ وکړي چې شي ساعت دا سره تېروم فضول خبرې مه کوه کنه دا فضول خبرې دي څنګه فضول دي روژې وخوري بس بیا دا خبره هم کوي ته ولې ده خود ته مسلمان یې دروغ الحمدلله زه بالکل مسلمان ولې دروغ وایې څنګه دروغ روژه وخوري بس بیا خاندې ما دا ګوره ښه کار نه دی ګوره که بیا بیا مې ګوره اینده کې ولیدې که نه ګوره بیا دې خیر نشته دی ګوره چې په قصدي ډول دی روژه وخوړله
شپېته ورځې مسلسل روژه ونیسي د هغې هغومره اجر و ثواب څوک نه شي پوره کولی. ته اوس یو د 100 روپۍ لږ راکړه. څنګه مې وایي یو 100 روپۍ راکړه مړه راکړه یو 100 روپۍ یو 100 روپۍ راکړه نو څه خورم یې یو 100 روپۍ راکړه روژه خو دې وخوړله هغې ته خو دې درز ورکړې اوس یو شلګون خو راکړه راته که نه راکړه یو شلګون یو شلګون راکړه ځوان یم ځوان یم وایي څنګه ځوان یم ځان سره کم یې دلته راشه یې کار وی سره کار سره خبره کوم که نه ته خبره ته کوم انډي والا ته خبره ته غوږ شه یوه خبره ته کوم ځوان یم ګوره پټه کیمره وراشه دور اخی جوړي قراری دا څه کوي دا په څو وېستم 2000 روپۍ دا چا ته وېستم منظورونه خو اخیستل ګناه لري که نه اوس یو کار هم کوي روژه هم ده منظورونه خو اخیستل ګوره ګناه لري روژه ده روژه کې سړی عکس نه اخلي چې کوم ځای نه راغلي دامان نه خو کومې ولسوالۍ درېنور یې څه وایي د درېنور یې لکه ما چې دا موبایل ډېر مه ګورئ ښه چې ګوره ګناه لري لکه دې نه استفاده کول ګوره په اسلام کې ګوره منع راغلي دي احتیاط کوئ پوه شوې تاسو څه کېږئ سره تره زمانې کوم ورونه او هغه دې څه څه وایي درې واړه ماشاءالله ورونه یاستئ چا درکې روژه وخوړه لږ مخکې تاسو بې چا روژه وخوړه لږ مخکې چا روژه وخوړه نه ولې هلته ما ته چا وویل چې دغه دغه کې یو کس روژه وخوړله چا ویله موږ ته وښیو دا هلته یو کس و ما ته وویل څه شو روژه چې وخورې سړی نو نه انډیواله تا څه وویل دلته یو کس و که نه ما ته وویل چې دغه کې یو هلک وي روژه وخوړله خو هغه هلک اوس ورک شو که نه نه باور که زه تا ته ولې څه رقم ښکارم نو موږ درته څنګه ښکارو نو ته خو ماشاءالله د ښه ښایسته سالم ځوان ښکارې و تا ته زه څه ښکاره چې موږ روژه ماته کړه خو هغه کس راته وي که نه ځکه تاسو تا ته څه ښکارې چې دلته هم چې خوړله دلته بل کس خو دا هلته و چې څه شو اوس دا دغه ما که روژه دې خوړلې ګوره روژه ولې خورې الله کې هم خوړلی روژه مانه روژه څنګه خورې نیسي نو بیا به ولې خورې نو دا څه شو دا دی استه وړېدلان به دی زه لا ټوله ورځ دې باغ کې ګرځم چا روژه وخوړه که نه پوستکي ته یې وباسم والا ښه کار کوې هو پوستکی ځکه چې سره ووهه ځکه زه اوس ورک شو هغه هلک چې زه را پیدا کړم زه تا سره مخ کړم چې د ولې داسې نه خیر ده ګوره تاسو دواړو کې کومه یې وخوړله لکه هغه ما ته وویل که نه ګوره نو که هغه ده رښتیا حقیقت وه ګوره دلته یوازې ته نه یې که نه حقیقت وه لکه چې مسلمانان یې څنګه روژه خوري هغه چې چرسیان یې ولې څنګه روژه خو هغه وویل که نه چې دغه دوه بیا نه ده خوړله زه چېرته چې روان یم تا وخوړله تا وګوره دا خان نو خان خو د عجیبه خبرې کوي ته ما ته هغه وویل که نه چې دغه دواړو کې کومه یو روژه وخوړله اوس زه درپسې څه کوم تاو شم نو هغه کېدای شي هغه ماشوم دی که نه هغه باندې به نه کېږي که نه
خو تاسو دواړه دا خو ما نه مشه نو څنګه دا ګیره نه راغلی صحابه رجو هغه لکه اوس پیدا کوم جنه ده خلل چې کومه لکه ته راوړه چې هغه لکه اوس را پیدا شي زه څو سپړې کاش کوم ته نه کنه بل څه مونږ ویني کنه چې مونږ روزه وخورو دا زرا پیدا کوم زه به د یو واره خوښ شم چې څنګه په خلکو باندې دروغ راړي چې روزه یو خړه چې روزه دا شی بنا مالې هغه د موټر سایکل والا ته ګرځي هغه نه پښتنه کمال د چکر دا روزه تا خړلې دا ولې دی خړله ها ډاروا مې خو ما نه مې د خړل ولې دی ډارول څه خبره ولې دی خړله روزه چا خړل دا اوس ګوره ولې ما سره روزه چا خړل نه تاسو سره نیګیږه مانه چار تعالی دلې یم چې والا کې شام خړلې مونږ روزه چې سبول چې سبول ما غالک راته وی کنه هغه غالک شو دا غالک ما سره مخامخ زاغه سره ګورم مسکه ما دې لغروک شو چور شور په ګرځه څه کینو ګرځه دا راوړه مړه دا وسجيبه خبره ده عجبه خبره ته کې چې روزه خوري وای څنګه غالک ماته وی چې روزه یو خړل هغه غالک ما سره مخامخ کا روزه خړل غالک ماته وی چې د روزه خړل زور بسران دا وس غسیم را باندې کوي نو غوسه ته خو ته کې کنه زه مونږ نه د خړل ته بیا روزه خړل روزه چوکره باغ کې یو आवाज همدا ده بل څه کوم نه ویني خو تاسو ویلې درې کنه نور د هغه आवाज ولیدل هغه ته ګوره دا د نیغي ګما مشان سره نیغي ګما مشره به زه پوهیږم ته پښتنه کې مونږ نه د خړل ته نیغي ګد څه کې مونږ نه ده خړل ته بیا خړل تا څنګه غوسه را ګوري دا دومره غوسې کوي په غوسه را وای ګوري بل چاړي دی هغه له پورک څه ته غالب بدی ته خودلې کنه دا یوازې هغه کولې درته ته خو دومره غړ رښتیا و چې قسم کې مروجه خړل وای تا منو خړل تا لږ دې هم لګې دی یا الله ته ګراغ دې کې کیمرا لګیدل دا آی ها د کیمرا لګې دی پاسه خفه نشي ډیره مننه ښه داسې دا ښه انډیواله زمونږ هدف د دې نه د هیوادوالو حوصله او د هغې تر څنګ روژه خوړل دا خو په هېڅ قانون کې نشته بیا الحمدلله ټول مسلمانان یو د یو وطن یو د یو هیواد یو بیا په داسې یو وطن کې زیږېدلي یو چې هلته 99.99% ټول خلک مسلمانان دي الحمدلله نو دا دی په خاطر باندې ما ته وری چې دا ځوانان واري وګورم چې دوی حوصله لري نه لري زغم لري خو ماشاءالله خو ماشاءالله خصوصا تا ډیره ښایسته حوصله دې درلوده او تر څنګ دغه ملګری خو لږ ښه جدي شو خامخا چې په یو چا باندې دروغ راړی نه مونږ ویل کنه یوازې څنګه ډیره مننه تا نه مننه انډیواله تا نه ډیره مننه دغه دا ویډیو نشته کو نشته کمنه نه لکه داسې چې د خلکو دپاره د لکه د پیغام دپاره د پیغام په خاطر باندې نشته صحیح ده ډیره مننه کور ودان خیر وي ډیره مننه د امان مننه دوسی ویم چې ته مې کتلې څه وایي نه پوهېږم دغه د خط باندې پوهېږي خط باندې پوهېږي تعلیم لري دغه راته ولا شي روزه مې خواړه کې تایس څه شي روزه مې وخوړله تایس تاسو څه وایي دا څه نه روزه مې وخوړله تایس تاسو څه وایي تاسو ګډوډ لګي ولې تعلیم داسې کړی دی نه روزه مې وخوړله تایس ته لږ سمې وه ته څه ګډوډ وایي تا څه ګډوډ لګیا دی ته لږ سمې وه روزه مې وخوړله تایس دروغ وایي وایي چا په مخکې تا ما روژه وخوړله تا روژه وخوړه نه څنګه غوسې څنګه کوي غوسې څنګه کوي غوسې کوم دا ولې خلک روژې خوري بیا وایي چې تا ته څه ما ته هر څه روژه مو خوري بیا د خبرې د جیبي وي کیمرنیز تا ته وایم دا چې دی کړی دی سم صحیح ولا په خط باندې پوهېږي نه واسې تعلیم دی کړی والا دا اول ولا وه زه نه شم نو سوزه نه لرم دا اول ولا په دا اول ولا په خط باندې ته هسې تعلیم کړی دی دا اول ولا ذکر نه قسم مخرج کله څه دا اول ولا ته وایم ته خبر ته ومه صدا اول ولا چې دی کړی خطر لا ودرې کا
ته مړه داسې زر په غوسه شي دا ته پوه ته خو ودرېږه که نه ته اوس چېرته روژه ده که نه څه مه خرابوه ایسته شه ته خبرې ته غوږ ونیسه که نه خو ته ما بوزه شوی ورور ته راغلی ده ته ما خبره واوره که نه بیا ته دلته زه تا ته څه وایم هغې پسې ځمه بیا تا چا پسې ځې دلته ته راشه ته پوهېږه ته لپټه کیمره ده ته مې ویلې ده ای ته راشه لپټه کیمره وه راشه ته مې کتلې وروره ویډیوګانې دا ته راشه لپټه کیمره وه ته هغلته وګوره دا خو مړه سم جدي ده اړو څه نومېږي ای شعیبه شعیبه زه ته ورشه تا ملګری پوهېږه ورته الله دې وخت راشه چې الله زه ترې دغه واخلم که چېرته بیا وایي چې یاره مینه شو بیا نه شوم ځکه اجازه مهمه ده ته وته که راشه نه که بیا چې ته دغه اجازه نه راکړې بیا نه شو مونږ ځکه مونږ ګوره پټه کیمره تا هم هغه وخت کې ورته وایي چې ګوره حوصله دې وي خو دا مړ اجازت والا تر زوی دی ورته بخشش کوه ښه پټه کمره ده صحیح ده ورته پازا بولم کوم او زم دې ورواله سم جدي شو کال ټیک